الله د کلام وینا ده د سورة الشعراء 9 نمبر آیت الا من آت الله بقلب سلیم. الله وی کامیابی به دغه چا په نصیب وي چې د الله حضور ته په سالم په پاک او په روغ زړه باندې پیش سي، حاضر سي او راسي. نن چې زموږ زړونه او سینې ناجوړه دي، د بغضو، د شرک او د ګناه د محبت ډکې دي، د بل د خیرخواهي او د نفرت ډکې دي، په دې زړه باندې د الله مینه محبت څنګه پیدا کېدلی شي؟ په دې زړه باندې د ایمان نور او خوند څنګه انسان څکلی شي؟ په دې زړه کې به نور چې هغه دی سوی لکه د شیطانانو کور کنډواله ځینې جوړه سوي، د ذکر نه خالی وي، د خیر نه خالی وي، په هغه کې به نور د ایمان او روشني او خوند د ایمان د کمې خوا نه راشي چې د ایمان د اعمالو خالی دی او د شیطانانو د اعمالو نه ډک دی. قلب سلیم، سالم زړه او جوړ زړه چې شي دي څه ته وایي؟ علما د دغه آیات شریف په تشریح کې فرمایي چې د قیامت په ورځ چې هغه سخته ورځ ده چې نه به مال او نه به زامن او اولادونه، بچان او نور ټبر و خاندان و قریبان هیڅ ګټه انسان ته نشي رسولی. المال والبنون زینت الحیات دنیا، دا د دې دنیا اساس باب او سامان دی. بس دا دنیا څه په ښایسته د مالدار زندگی ته چې وګورې له فقیر سره یې خامخا فرق وي، له مسکینه سره چې هغه اولاد په ساه کې اخیستی چې د اختر خوله یې نسي رانیولی، چوټ نسي رانیولی، صدرې نسي رانیولی، هغه خیره نه صدرې اغوستي په اختر کې فرق یې ضرور د مالدار یي چې د عطر وي پر ده ګرځي، د کاټن کپړې و دا اوس وخت کې مارکس دا نوم یې دی په خوند واخلي. مثال زه درته وایم نو فرق یې دی. نو دا د دې دنیا ښایست دی، دا د مرګ ما بعد بیا انسان ته په درد نه خوري او د مرګ ما بعد بیا په ښه نه درځي، بیا پیدا نسي درته رسولی، قریبان یې نسي درته رسولی، اولاد یې نسي درته رسولی. نو یوازې به په هغه وخت کې پیدا چې درته رسوي هغه به ایمان وي، یوازې به چې په هغه وخت کې پیدا درته رسوي هغه به سالم زړی. نجات او بریا او کامیابي به د هغه چا په نصیب وي، هغه څوک به جن برخمن وي او هغه څوک به خاوند وي، څوک چې سالم زړه ولري. یو لوی بزرګ تیر سوی دی، دغه نوم دی فضیل بن عیاض رحم الله. دا د اسلامي تاریخ یو ستر عالم دی. مبارک فرمای دا یو نصیحت دی چې کړی دی، وی ما ارتفع رجل بکثرة الصلاة والصيام وانما يرتفع الرجال بالسخاء الانفس وسلامة الصدر. وی هیڅ انسان یوازې د ډیرو لمنځونو د نفلي روژو په واسطه لوړې مرتبې او لوړ مقام ته نشي رسېدلی، ښه سړی ته نشي جوړېدلی، بلکې د انسانانو مرتبې او عزت او ښه سړیتوب د هغه انسانانو د نفس د سخاوت او د سینې د زړه د سلامتیا او د پاکوالي له امله کیږي. سړی رحمان بابا وی پرنګ نه سړی کیږي، سړی هغه دی چې خوی د سړی. د فضیل بن عیاض رحمه الله دا وینا په دې معنا نه ده چې موږ نعوذ بالله پرځل منځونه یا روزي پریږدو او دغه ضرورت نشته، بلکې مطلب دا دی چې د عبادتونو ترڅنګ د زړه پاکوالی او د خلکو سره د زړه کومي ښه کول، د خپل زړه د خلکو د خیر ډکول، د نفرت او د ګناه او د شیطانانو خبرې د زړه څخه ایستل، دا د انسان په شخصیت او د الله رب العزت سره په تعلق کې ډیر لوی رول لري. دا انسان لوړ مقام ته رسوي. بیا اسلام وی د انسان په بدن کې یوه ټوکړه ده، د دې پر اصلاح د ټول بدن اصلاح موقوفه ده، د دې پر فساد د ټول بدن فساد پروت دی. الله خبردار وهي القلب، هغه زړه دی. که دی و چې زړه هغه د خیر ډک و، بس د اندامو څه به هم دغسې مثال راځي لکه د میوې والا د درختې څه میوه بیا کوي، ځکه په هغه کې ماده د خیر ده، په هغه کې ماده د میوې ده، په هغه کې ماده د خوشتیا ده، په هغه کې ماده
او برعکس بیا چې کله انسان د زړه په خرابۍ باندې مبتلا وي لکه هغه څنګه چې مړه غوني، نه د خوراکي نه د بوی نه د رنګ هېڅ نه در زارو بدتر وي. بس دغسې مثال دی. نو زما ګرانو عزتمندو ورونو او زما دا میسج چې تر هر چا په رسېږي، زموږ ستاسو خوندې د زړه صفایي، راځئ چې موږ تاسو لږ د خپلو سینو ته وګورو چې زما د قریب په حق کې څه ګمان دی، زه د همسایه سره څرنګه یم، زه د خدای د مخلوقو د بندګانو سره څرنګه یم، زما په زړه کې د الله محبت در کومه حده پورې دی، د دین شوق و مینو محبت در کومه حده پورې دی. کین او بغض له دې څخه موږ ستاسو ځانونه خلاص کړو، موږ ځانونه وساتو. ځینې که درواغ ویل حرام و ناجایز و ناروا دي، نو بغض و حسد کول هم ناروا او ناجایز دي. او دارنګه په خپل ځان کې سخاوت او درگذر و معافي انسان پیدا کړي. که خدای نکرده یو څوک سره غلطي در سره وکړي، قصدن یې در سره وکړي، نو موږ تاسو باید د بخښنې او د درگذر او د معافۍ حوصله ولرو او موږ تاسو دا باید هغه نه کار واخلو. په دې کې شک نشته چې مال او اولاد هغه د دنیا زینت دی، پیدا ده، عزت دی، عز دنیا بالمال و عز الاخره بالعمل. لیکن حرص پکار دی د ایمان پر سرمایه باندې، حرص پکار دی چې په ابدي ژوند کې په صدر دی، حرص پکار دی د زړه پر صفاتو پر شو اخلاقو باندې. الله رب العزت دی موږ تاسو ته در ظاهري پاکي ترڅنګ لکه دا موږ چې غم خورو د خپل مخ صفایي ده او خلک کرمونه کوي او داسې دانې ورکوي او ښه صفا کپړې اغوندي. الله دې موږ ته د باطن هم دغه صفایي را په نصیب کړي چې موږ په دې ټولنو په معاشره کې په صحیح معنا انسانان جوړ سو. انسان یو د بل خیرخواه، انسان له مینې سینې ډکي، زړونه یو له بله سره د مینې محبته ډکي، نه نفرت. موږ تاسو ټولو ته د الله قلب سلیم جوړ او روغ سړی را نصیب کړي چې د شرک نه پاکي، د الله د محبت ډکي، د مسلمان د بې خیري نه پاکي، د خیر او د مینې او د محبت ورته ډکي. کنډواله د شیطانانو نه، کور او مسکن د شیطان نه زموږ، بلکې دا کور داسې وي لکه دا زموږ تاسو زړه داسې وي لکه د خدای کور، جومات او مسجد. خالی په لمنځو کولو باندې انسان ښه سړی نه جوړیږي چې جومات او مسجد ته ځغله، بلکې د دې لمانځه تقاضا چې شي په دې سړی باید څه سوچ وکړي.